الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته شپږم سپاره ده سورة النساء او یویم نمبر آیت دی مخکینی آیاتونو کی الله جل شانه کو فرمایل چې اے خلقو تاسو ته پیغمبر راغله په حق سره تاسو رب د طرفنا تاسو ایمان راوړی نو دا ایمان راوړل بس تاسو د پاره ډیر زیات غوړی عام دعوتو وس په دې آیاتونو کې یا اهل الكتاب زجر د اهل کتاب ہوتا او خاص حکم د یهود او نصارا ہوتا چې یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو تاسو مبالغه مکوئ غلو لکېږي التجاوز فی الحد امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی دی د حد نه تجاوز کول فی دینکم په خپل دین کې ځکه افراط او تفریط دا مکوئ عیسایانو اغوی افراط وکړو عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله د خدای هغه درجه ورکړله او يهود تفریط وکړو د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو ولا تقولوا تاسموا على الله بالله بن الا الحق مگر حق وای انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عیسایانو کې درې مشهور ډېر نستوریا یعقوبیا ملکائیه یا ملکانیه نستوریا دی بول د عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی وقالت النصارى المسيح ابن الله ویل بنسواراو چې د عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا د الله زوی دی دا یعقوبیه دا د حلول چې دا قایل چې عیسی علیه السلام د زیات عبادت د وجنه نعوذ بالله و دا خدای جوړ شي او بل چې ملکائیه یا ملکانیه دی بول خدایان چې دا درې دي الله عیسی او بعض ویل مریم او بعض ویل چې نا جبريل عليه السلام نو الله جل شانه انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بشک مسیح چې عیسی زوی د مریم دی رسول الله د الله رسول دی وکلمته د الله کلمه ده القاها چې ورکړی و دې کلمې لرا الی مریم ته یعنی په کلمه د کون سره د عیسی علیه السلام دا پیدا شیو او یا القاها یعنی بشارت د الله دی چې ان الله یبشرک بکلمه منه ای بی مریم الله تا تزیر درکې په یوې کلمې سره خپل طرفنا او وروح خاوند روح دی روح نه مراد رحمت دی نو عیسی علیه السلام چې دا رحمت دی او یا روح انتهایی طهارت ته ویل کیږي او یا روح په معنی د سرون سره یعنی عیسی علیه السلام یو راز او حجت او دلیل نو روح او روح یعنی خاوند روح دی منه دا جانب د الله نه فآمنوا بالله فاستاسو ایمان راوړي په الله باندې ورسوله او د الله په پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او تاسو ما ثلاثه چې خدایان درې
انتهوا خيرا لكم تاسو منشي نو دا به ډیر زیات غوره وي ستاسو دپاره. انما الله اله واحد بشک الله هغه یو اله دی سبحانه پاکی د دغه الله لره ان یکون له ولد شي د دپاره اولاد د اولاد نه د الله دپاره پاکی د الله د اولاد نه منزه دی. له ما فی السماوات خاص د الله دپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله او کافی د الله تعالی وکیلا کارساز. یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لا تغلو تاسو مبالغه مکوئ فی دینکم پخپل دین کی ولا تقولوا او تاسو موای علی الله فالله باندې الا الحق مگر حق وای. انما المسيح بشکا مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی رسول الله د الله رسول دی وکلمته او د الله کلمه ده القاها چې ورکړې وه دې لره الی مریم بیبي مریم ته وروح او خاوند روح دی منه د جانبه د الله نه فآمنوا بالله پس تاسو ایمان راوړئ په الله باندې ورسله او د الله په پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او تاسو موای ثلاثه چې خدایان درې دي انتهو تاسو منشئ د دې تسلیس نه خیرا لکم نو دا به ډېر زیات غوره وي ستاسو لپاره. انما الله بشک الله چې د اله واحد یو معبود دی سبحانه پاکی دا دی الله لرا ان یکون له چې شي د لپاره ولد اولاد له خاص د الله لپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفا بالله او کافر الله تعالی وکیلا کارساز. یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لا تغلو تاسو مبالغه مکوئ تاسو د حد نه موزئ په دینکم په خپل دین کې ولا تقولوا او تاسو موای علی الله بالله باندې الا الحق مگر حق وای. انما المسيح بشک مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی رسول الله د الله رسول دی وکلمته او د الله کلمه ده القاها چې ورکړې وه دې لره الی مریم بیبي مریم ته وروح او خاوند روح دی منه د جانبه د الله نه فآمنوا پس تاسو ایمان راوړئ بالله فالله باندې ورسوله او د الله په پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او تاسو موای ثلاثه چې خدایان درې دي انتهو تاسو منشئ د دینا خیرا لکم دا به ډېر زیات غوره وي ستاسو دپاره. انما الله بشک الله اله واحد یو الله دی سبحانه پاکی دا دی الله لره ان یکون له ولد شي د ده لپاره اولاد له خاص د الله لپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفا بالله کافی الله تعالی وکیلا کارساز. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله زموږ څمور پرونه فورا د عمل کولو توفیق راکړي. درس خپل درباري لیکي قبول او منظور کړي. الله دې حاضر مجمع کې د چا څه شریعت د خپل خزانو غیبونه پوره کړي. څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. څومره قرضداري الله تعالی د قرضونو د خپل خزانو غیبونه بندوبست وکړي. څومره مسافرونه دي الله دا کې مونږ خپل کورونو ته چې اغراوي الله په خپل کلی علاقه کې حلال رزق مونږ ټول ته چې اغراکي الله د حرام نه مونږ محفوظ کړي. الله ته زمونږ راضي شي. الله داسې راضي شي بیران ناراضه مش مرپوخ ټول مسلمانانو ته چې کړه نصیب کړه لا اله الا الله.